مهم خبر: پښتين د جرګې ګډونوالو ته له جرګې په شا نشئ. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د سرحدي نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين نن د اکتوبر 10 په خیبر کې د جرګې په ځای کې په خپلې وینا کې له پښتنو غوښتي چې له جرګې په شا نشي. هغه ویلي زموږ له خبرو دا خلک د پاکستان حکومت دومره ورخطا دی او که لاس جګ نو ټول یې د کراچۍ سمندر ځانونه غورځوي. پښتين زیاته کړي د پښتنو د قومي جرګه چې هره پریکړه وکړي دا به عملي کوي. نن د خیبر په میدان کې په زرهاوو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 11 د پښتنو قومي عدالت جرګه کې برخه واخلي. دې جرګې ته د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو په زرهاوو کسان ور روان دي چې یو شمېر یې د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. تېره ورځ د خیبر په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د جرګې پر ګډونوالو د ډزو په پایله کې 3 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. منظور پښتين له دې وړاندې ویلي په هره بیه چې کېږي جرګه به کوو. ګران دوستانو، دا و درنو چم شوی ویډیو. که غواړئ نور هم داسې تازه او مهم خبرونو څخه خبر شئ نو دا اوس زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو ښې چارې ښه